د افغانیو پر وړاندې د ډالر بیه لوړه شوې ده. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، پوره جزئیات هم دلته وګورئ. په دې وروستیو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر بیه یو ځل بیا لوړه شوه او دا مهال یو امریکایي ډالر په 4.15 افغانۍ تبادله کیږي. د شهزاده سرای د صرافانو اتحادیې مسؤلینو ویلي د بیې اوسنی بدلون د اندېښنې وړ نه دی او د افغانستان بانک دوی ته ډاډ ورکړی چې کافي پیسې لري او کولی شي د بازار څارنه وکړي. د افغانستان بانک دا هم ویلي چې دا اداره د اسعارو بازار څاري او کولی شي بازار مدیریت کړي، خو د افغانستان بانک د ډالرو د بیې د لوړېدو د لامل په اړه څه نه وایي. د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري په دې اړه څرګنده کړې، په بازار کې د اسعارو د نرخ بدلون یو عادي خبره ده. د افغانستان بانک بازار څاري او د بازار د اسعارو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي اسانتیاوې لري. د افغانستان بانک د بازار د ښه مدیریت لپاره لازمي کړنې ترسره کوي. 3 میاشتې مخکې د افغانیو پر وړاندې د ډالر بیه له 80 افغانیو څخه 80 افغانیو ته راټیټه شوه. هیوادوال په بازارونو کې د توکو پر بیو د ډالرو د راټیټېدو د اغیز له نشتوالي اندېښمن دي. د کابل یو اوسیدونکي ویلي کله چې د ډالرو نرخ لوړیږي د خوراکي توکو بیې لوړیږي، کله چې د ډالرو نرخ راټیټیږي د خوراکي توکو بیې هغومره نه بدلیږي څومره چې باید وي. موږ له حکومت څخه غواړو چې د ډالرو نرخ وڅاري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک په ډاګه کړې د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ 18 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کړي.